د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د دوه کورنیو ترمنځ 15 کلنه پخوانۍ دښمني چې قتل هم پکې ترسره شوی و یو بل ته بخښنه وکړه او په دوستۍ بدله شوه. دیني عالمان او قومي مشران دغه پرېکړه ګټوره یادوي او له نورو خلکو هم غوښتنه کوي چې په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي. ټول جنایتونه امیر المؤمنین صاحب په یو غږ باندې وبخل. تاسو په ایمان وایي مسلمانانو، په امیر المؤمنین صاحب باندې چا بد وویلې؟ دوست او دښمن یې تایید وکړه که یې ونه کړه. مسلمانانو په انتقام کې میړانه نسته، په انتقام کې خوند نسته، خوند په عفه کې ده. خو یو شي ته متوجه سئ مسلمانانو، دغه عفه چې ده دا عفه بې غیرتي نه ده. دغه خلکو د قوم په نمایندګۍ باندې د دغه کور په نمایندګۍ باندې د ما شخصي رایه دا ده چې موږ عام و تام عفه درته کړې ده. خو د عفه داسې نه ده چې خالي نن ده، تر قیامته پورې چې تر څو پورې دوی ژوندي دي دوی له طرف نه که هغه د دوی د خپلوان دي که قومي خلک دي که ولسي خلک دي د دوی له لاس نه د دوی له خولې نه تاسې په امن کوئ. سوله کوونکې کورنۍ وایي موږ یو بل ته بخښنه کړې او له قومي مشران او دیني عالمانو زیات خوښ دي چې د دوی شخړه یې پای ته ورسوله. دوی له نورو خلکو هم غوښتنه کوي چې په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي. ورته خوشحاله زښته ډېر چې د قوم په منځګړیتوب باندې دا مسله د موږ خلاصه سوله. او قصه داسې وه چې د موږ یو وراره و کریم الله چې د ده ډېر نږدې ملګری و، هغه سره همداسې د ده شخړه راغلې وه په شهادت یې ورسونه. خوش خب به حد و به اندازه هستیم. 3-4 سال بالا خونه بینی شده بودیم، بیخی دیگه جگرخونی فامیل و کلگی. امروز تو فکر میکنیم که نو در دنیا آمدیم نو پس مو بیادری ما بیادری سابق هم بیادر بودیم مگم یک مشکلات دیگه بود دیگه شد در بین بیادرها یک گپ بالا تا میشه. یوازې دا کورنۍ نه ده چې ترمنځ یې سوله شوې بلکې د اسلامي امارت له راتګ سره سم په دغه ولایت کې لسګونه ورته دښمنۍ د مسؤلینو علماو او قومي مشرانو له لوري په دوستۍ بدلې شوي دي.